علیکم. عبدالولیم د غزنی څخه غږیږم. مهرباني وکړئ وبخښئ، اول خو اغلې نغمې ته ښه راغلاست وایم او پس له هغې څخه یو پوښتنه ځنځینې، هغه دا چې آیا نغمه جانه کله میانه شوې ده که یا؟ مننه. بیا هم داسې پوښتنه. ډېره مهرباني ګرانه وروره. د دې ځواب پوښتنه خو ډېر زه فکر کوم ګران کار دی. نو مینه خو داسې شی ده چې هر انسان زړه ولري حتما مینه پکې کیږي. د مینې په هکله مختلف نظریات دي. زموږ حضرت صلی الله علیه وسلم مینه هغه څه بولي وای، مینه هغه شی ده چې سترګې ړندوي، غوږونه کڼوي، او بیا یې فرمایلی دي چې مینه هغه وزرونه دي چې په هغه باندې انسان الله تعالی الوزي. نو د مینې په هکله مختلف نظریات دي. بعضې خلک وایي مینه هغه بیماري ده چې انسان ځینې خوند اخلي، بعضې وایي چې هغه څوک چې مینه نه لري هغه ژوند نه لري. په دې زه هم موافقه یم. او بعضې وایي شکسپیر وایي چې مینه چې ده د ډېرو سردردیو څخه یو وړه سردردي ده. خو زه وایم چې مینه هغه ده چې بنسټ یې په رښتینولۍ، اخلاص، حیا، ننګ او غیرت ایښودل شوی وي. او دې کې شک نشته چې زه مینه یم، مینه لرم، زه هم یو جانان لرم چې هغه زما په زړه کې دی. نو هر څوک مینه لري، خیبره داسې نه ده. او خدای دې هیڅوک د مینې نه بې برخه کوي. هر څوک چې د مینې نه بې برخه سي نو زه فکر کوم چې په دې دنیا کې ژوند نه لري. که دغسې نه ده؟ تاسو خو ډېر ښه تعبیر وکړی دی. ښه بیا هم ځواب وایي ټلیفون ته. بله مهرباني وکړئ، رڼا تلویزیون دی. بله اورم، مهربانی وکړئ، رڼا تلویزیون دی. تشکر، شما زنده باشین. تشکر، مهربانی. میشه که آواز تلویزیونتان رو پخش کنین؟ نشنوین؟ خب تلفن قطع شد. خب به هم سوکشتا پلاین بده. بله مهربانی وکړئ، رڼا تلویزیون دی. سلام علیکم. خوب هستی؟ تشکر، بفرمایین. تلویزیون آریانا است. سلام بر شما. زنده باشین. و علیکم السلام. سلام بر نغمه جان. و علیکم سلام. تشکر از شما. بفرمایین اگر سوال داشته باشین لطف کنین. خب سوال من این بود که خواندنای هزارگیت میکنی یا نه؟ چطور نمیکنم؟ شما یک یاری که دارم شیخ علیا سر و گردن با مانندی پریا، سر و گردن با مانندی پریا، نشانی میدیم میشناسی یا نه، بگردنی سفیدش چمکلیا، بگردنی سفیدش چمکلیا، ریزگه که مایدگه که پس باره پیش باره پس تو کیفی کی داره. دورم از داره اینا آزارگیم برتان میخوانم، خفر نشوین شما. برادر محترم، بسیار زود به شما آهنگام رسید.